اما سړی ګناه کوي سړی یو جرم کوي نو دغه شان ته یو چا د کافر نه شول. حتی علما هغه کس جمهور علما اکثر علما هغه کس چې کله مونځ کوي کله نه کوي سستۍ نه پرېږدي سستۍ نه قضا کوي سستۍ نه قضا کوي جمهور علما وایي دا سړی کافر نه دی. حتی یو سړی مونځ کوي اسلامي معاشره کې او انکار ښکاره د مونځ نه نه کړی د الله او رسول نه نه کړی علما ذکر کوي امام ابو حنیفه رحمه الله داسې نو علما چې دا سړی د اسلامي حکومتونو شي جیل ته دی واچي چې مونځ شروع کړي به یې راپرېږدي په دې کې دومره احتیاط کوي چې سړی څنګه د اسلام نه وباسي یو سړی د اسلام نه په معمولي خبرو باندې دا نه وځي. د الله پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم روایت د متفقون علیه دی انس فرمایي د الله پیغمبر فرمایلی دي ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه ذره من خير. د الله پیغمبر فرمایي الله تعالی به هغه سړی د جهنم د اور راوباسي چې په ژوند کې صرف لا اله الا الله ویلې ده او د هغې په زړه کې ذره ایمان او ذره اسلام پکې د هغې په زړه کې دا سړی هم الله د اور نه راوباسي. ته څنګه په یو ګناه باندې سړی کافر کوي؟ نن سبا تاسو وګورئ زموږ او ستاسو معاشره زموږ او ستاسو ملکونه د بدبختو سره چې مخې او زموږ او ستاسو دغه شان ته صحیح حاکم موږ او تاسو نه راځي اتفاق او اتحاد هم نه راځي دغه شان ته ملا په ملا باندې ټاپې لګوي او دغه شان ته په عوام الناس سره ټاپې لګوي لږ د طبیعت نه خلاف عمل وشي سړی کافر دی. دا ډېره غټه موضوع ده ډېره عجیبه موضوع ده ولې یو سړی د اسلامه سړی وباسي